سلامونه ملګرو، یا لرم روغ بایست. نن راځم تاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یعنې د ورلډ کپ میچونه په ژوندۍ بڼه وګورو. ملګرو راځو دا طریقه زه تاسو ته ښیم. زما چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ. راځو پلی سټور ته سرچ به تاسو ولیکئ GLWIZ. دا مو چې ولیکو ګورئ ملګرو، دا اپلیکیشن یا پروګرام یا برنامه ده، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. اوس څنګه تاسو کولی شو چې موږ تاسو دې کې ملګرو کرکټ وګورو په ژوندۍ بڼه. دا به اوپن کړئ، دا زه اوپن کوم. دا مو چې کله اوپن کړم ملګرو لږ انتظار وکړئ. ګورئ ملګرو دا دی ګوره 253 تلویزیونونه یا چینلې یا ټي وي دي کې تاسو کولی شئ. د افغانستان هغه ټول دي پکې، نو داسې د ایران او پاکستان هم پکې شته، یا خیبر هم پکې شته. ملګرو دغه وطن ګورئ، دې وطن باندې به کلیک وکړئ. زه کلیک کوم. دا که بیا فیورټ کوئ دا نو بیا خاص ځای ته ځي یا نږدې ځای ته ځي. بیا په اسانه پیدا کولی شئ. که اډیو کې غواړئ دغه اډیو آنلی باندې به کلیک وکړئ، او که اډیو کې نه غواړئ نو دغه ویډیو باندې به کلیک وکړئ. زه په ویډیو باندې کلیک کوم. ما کلیک وکړم ملګرو. ملګرو دا ایډز په اوس راغی، تاسو لږ انتظار وکړئ. دغه دی ملګرو ګورئ، اوس چې دغه دی میچ دی، دغه فلم دی وبخئ. دغه نه ټول میچونه دي ملګرو، چې هر چا میچ وغواړي دغه نه میچونه دي. تاسو کولی شئ چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. زه به درته د دې لینک په ډسکرپشن کې هم پرېږدم، تاسو کولی شئ د هغې ځای نه ډاونلوډ کړئ. ویډیو مو خوښه شوې د ملګرو سره یې شریک کړئ. مننه.